انسان وعده کوي یقین دی چې زه پاک دامن شم او تقوادار بشم او بیا الله جل شانو مال دی د وجه نه بهترین رزق راکې او زه مالداري کوم په دې یقین سره چې وعده وکړي بیا سره مالداري چې دا یقین نه کنه مالداري دونه لیدا آسان کار نه زما یو بل تجربه شوی هغه سره اسی شیر کوم تجربه ده قرآن او سنت کې ما خبره څنګه نه دی هغه دا چې کوم وعده او کوم نکاح هغه د مور او پلار او د مشرانو په خوخه باندې شوی کنه دا غي نه پس اکثر خلک مال دي خلک مالدار شي او کوم چې موږ ته الله مېرج وایو یا د سي چې هغه باغی کې د مشرانو خوخه نه یا سم مسله په جوړ شي مشران مطلب دا نه ټول هغه تته تورې خېجه ور سره به خوشاله دا معنی نه ستا چې کوم خلک دي نږدې ستا اولیاء دي ورنه خبره کړو دا اولیاء و چې هغه کلستانه په یوسس کې ناراضي کنه او ته یو نکاح کې نو بیا هغه واده نه پس ما خلک لیدل چې هغه چړوسان شي او نور مشکلات پر هغه ماته چا وجواده حالانکه واده ډېر خشه چې دغه خلکو رضا پکې ای او دغه خلکو هغه دعاګانې هغه شامل حال انسان ډېر کامیاب دا زما تجربه ده چې ما نن مې فیصد خلک له هم نه وشان